د سرې میاشتې ټولنې له لوري یو ځل بیا د سوري زړه ناروغان تر درملنې لاندې نیول کیږي. د سرې میاشتې سرپرست رئیس وایي له 2008 کال راهیسې د زړه ناروغانو درملنه پیل کړي چې تر اوسه 22850 ناروغانو نوملیکنه کړي چې له ډلې یې په تیرو څو کلونو کې 12855 درملنه شوې او 1540 ناروغان لا هم درملنې ته اړتیا لري. د سرې میاشتې مشر متیو الحق خالص وویل د یادو ناروغانو د درملنې لپاره یې 2 میلیونه ډالر ځانګړي کړي او د ناروغانو درملنه کې هیڅ ډول تبعیض او نور توپیرونه په پام کې نه دي نیولي. سالانه یا هر کال زموږ د یو شفاخانې او د 140 په حدودو کې د ثابت او سیار ټیمونو له لارې ملت ته د 3 میلیونه په شاوخوا کې وګړو ته صحي خدمات وړاندې کیږي. سږکال موږ کوشش کوو او انشاءالله امید دی چې دغه د خدماتو کچه به د 3 میلیونو څخه 15 میلیونو ته لوړه کړو. بلخوا د سرې میاشتې د روغتیايي خدمتونو رئیس سلیم بهرمند وایي خپله ټوله هڅه کوي چې ناروغان په سم ډول دننه په هیواد کې ورغول شي او اوس د دغې ناروغۍ په پیښو کې کموالی راغلی دی. و پلان ما سالانه پلان تداوی ما نظر به ظرفیت شفاخانه ماست در داخل افغانستان و در بیرون از افغانستان. ما دو نوع مریض داریم. یکی مریضای ساده ای است که در داخل افغانستان ظرفیت های شفاخانه در داخل افغانستان از او است و مریضایی که بالاتر از ظرفیت شفاخانه افغانستان باشه باید ما به بیرون از افغانستان روان کړو. ورته مهال د زړه ناروغۍ جراح وایي دوی خپله ټوله هڅه کوي چې په هیواد کې د زړه ناروغانو پوره درملنه وکړي او کوم ناروغان چې په هیواد کې درملنه نه کیږي له هیواده به یې بهر استوي. پیش ما معاینات منظم انجام میشه بیشتر. البته معاینات ایکو انجام میشه، معاینات گسترده از الف تا یا تمام معایناتشون انجام میشه و تایز تشخیص میشه که طفل مصاب کدام نوع سوراخ قلب است و نظر به این که اون نوع سوراخ قلب تشخیص میشه بعد از او اینا تداوی میشن یعنی عملیات میشن. د زړه ناروغانو کورنۍ چې له لرو پرتو سیمو یې ناروغان سرې میاشتې ته د درملنې لپاره راوړي او اقتصادي حالت هم خراب دی د سرې میاشتې له همکارۍ او لاسنیوي خوښ دي. چې پیدا شوی په دې ناروغي باندې اخته ده. ما مخکې غزني کې تداوي کوله، بیا هغې سرې میاشتې دغې سرې میاشتې ته معرفي کړم، نن دلته راغلي یو د خیره سره تداوی کیږي. استرام میاشت طالقان در اونجا رفتیم مراجعه کردیم دیگه اونا دیگه اینجا را راهنمایی کردن، اینجا آمدیم بخیر دیگه این را آوردیم اینجا ثبت نام کردیم دیگه امروز گفتن که زنگ زدن که عملیات میشه. سره میاشت کې د سوري زړه ناروغانو د درملنې بهیر داسې مهال کې پیلېږي چې د تیر حکومت په وروستیو کې له دې امله تړل شوی و چې دغه بنسټ له روغتونونو پوروړی و. د سرې میاشتې د رئیس په وینا چې سږ کال د یادو ناروغانو د درملنې لپاره 2 میلیونه ډالر ځانګړي شوي دي.